هرات په هیواد کې هغه ولایت دی چې وروسته له کابل په ډیره کچه وګړي پکې ژوند کوي. د وروستیو شمیرو پر بنسټ په دغه ولایت کې شاوخوا 4 میلیونه وګړي اوسېږي. د ښار ګڼه ګوڼه د نقلي وسایطو زیاتوالی هغه لاملونه دي چې ترافیکي پیښې زیاتې کړي دي. له همدې امله د هرات ښاروالۍ له لوري په پام کې ده چې دغه ښار په بېلابېلو برخو کې 8 هوایي پلونه جوړ کړي تر څو ګڼه ګوڼه په عمومي سړکونو کې کمه شي. د هرات ښاروالي پلان کې لري چې د ښار په 28 ملکیتو کې هوایي پلونه جوړ کړي د خصوصي سکتور په همکاري د خلکو د تګ راتګ دپاره د سهولت دپاره د ښار د نما دپاره. نو دغه پلان موږ لرو انشاءالله په دا نږدې وخت کې به یو د 2 افتتاح وشي د خیر. د هرات وګړي د ښاروالۍ د دغه پریکړې څخه خوښ دي او زیاتوي چې د دغه پلونو په جوړولو سره به د ترافیکي پیښو سلنه په ډیره کچه کمه شي. پل هوایی واقعا خوبه به خاطر از اینکه خود شما شاهدین فعلا به هرات خیلی ازدحام ترافیکیه. بسیار مردم به سختی میتونم از خیابانا عبور کنم و سالخورده ها حتی نمیتونم باید کس همراه اینا کمک کنه. اگر این پل‌های هوایی درست شه بسیار مردم راحت میکنه. پل‌های هوایی که در نقاط مختلف و شهر هرات ساخته میشه خیلی برای مردم مفیده و از ازدحام و از حادثات ترافیکی جلوگیری میشه و ما انشالله آرزومند هم هستیم که در چوک‌ها انشالله کامره امنیتی هم گذاشته شه. له بلې خوا په هرات کې د چارو کارپوهان دغه ګام مفید ګڼي او زیاتوي چې که پلونه جوړیږي باید د نوې ټکنالوژۍ څخه پکې ګټه پورته شي. معمولا آنچه که تا حالا مشاهده شده این پل‌های هوایی نتیجه نداده، ضمن از اینکه مورد استفاده قرار نمیگیره و فضا را بند میکنه و محدودیت ها را به وجود میاره. اگر از تکنولوژی جدید استفاده شود، این پله‌های برقی داشته باشه و برق مورد نیاز از این تامین شود، احتمال استفاده از این میره. در غیر از او اگر با همون میتودهای سابق ساخته شود کمتر کسی از این استفاده خواهد کرد و در پلوی از زیبایی شهر هم خراب میکنه. یادونه ورده چې دغه 8 پلونه به د سوداګرو پانګوالو له لوري جوړ شي.